د پښتانه کام د برخلیک خبره و چې زه په دې مطمئن یم چې همدا پښتانه به سل ځوانان نور ته کیني. خو لیکن که چېرته یو فحاش یو د ډبل پړک زوی لایف اوسیږي، تېر ماښام یې غټه بیلګه ده د موږ تاسو لپاره. شپږ زره همدغه پښتانه په یوه لایف کې ناست وو، نه نفره پورته ناست وو. هغو څه ویل؟ نه کوم وطن باسو، نه په کوم دین باسو، نه قرآن کریم، یو شی نو. ګیم کته ګیم پورته، ګیم ونسو پلانکی وډړ سو، پلانکی وتښتېدی، پلانکی رالی. انسانان یاست، عقل لرئ، شعور لرئ. اول په دې خپله ګریوان کې سر ټیټ کړه چې ته دا یو ساعت په دې لایف کې تېر کړو، څه دې زده کړو جنې؟ لري جواب؟ د خدای حضور ته ورځې، پوښتنه درنه کېږي، څه ورته وایې؟ لږ زر عقل په کار واچوه. واښه خو نه خورې هو، ډوډۍ خو به غوښ ته نه وړې، خولې ته به یې وړې که نه. انسانیت زده کړه، څه ګټه یې در رسېږي درته. خو دغه سبا تاسو په سر کېنئ، بېرته تاسو خور هم ورته کنځاوې درته کوي. دغه په ځای به دغه یو ساعت په دې بل څه ته ورکړی وای چې خپل ژوند ته دې خیر رسولی وای، خپل ژوند ته دې ګټه رسولی وای که نه.